افغان طالبان د پاکستان حکومت او طالبانو په پخلاینه کې پاتې راغلي دي. دا چې څنګه معلومات تر اخره را سره وګورئ او زموږ په امیر پلس چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. پاکستانی طالبانو د پنځشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې اعلان وکړ چې د پاکستان له حکومت سره د یوې میاشتې اوربند تړون پای ته رسوي. د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت د موقت اوربند له احکامو سرغړونه کړې ده. پاکستانی طالبانو ویلي دي چې د پاکستان حکومت په دې موده کې د طالبانو د پوستو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات کړي او د 100 تنو طالبانو د خوشي کولو پلان هم جوړ کړی دی چې تر اوسه یې نه دی عملي کړی. پاکستان طالبانو زیاته کړې چې د پاکستان حکومت هم پلان درلود چې د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي چې په یوه میاشت کې هیڅ هم نه دی کړي. د یادونې وړ ده چې تیره میاشت داسې راپورونه خپاره شول چې د طالبانو افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په کابل او خوست ولایتونو کې د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب او کوربتوب کوي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ په امیر پلس چینل سره اوسئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.